دا خلک د جنگ نه ستړي دي، د جنگ نه بلکې د امن چې کوم لار ده د هغې ستاینه وکړي. السلام علیکم. په خیر ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحال وئ. روژې مو ښې تېرېږي. ملګرو څه وخت اول په جاني خیلو کې 4 تنان ورک شوي وو، ماشومان وو. بیا د هغې جسدونه وموندل شول، ډېر په بددردي سره وژل شوي وو. د هغې پر خلاف هلته یو پرلط شروع شو. بیا دا پرلط په لاریون ته واوښته او د دې لاریون او پرلط په ریاست ډېر لوی پریشر و، په ریاستي ادارو یې ډېر لوی پریشر و او 10مه ورځ یو معاهده ته سره ورسېدله، خو د ریاستي ادارو په زړه کې هغه غوسه یو پاتې شوله چې غږ نه وی پورته شوی. بیا د دې نه پس په ضلع بنو کې چې کومه ډومیل علاقه ده په دې کې هم عام ولسونه راپورته شول. هغو ولسونو دلته د خپلې علاقې په اړه څه معلومات، څه جرګه وکړه، څه خبره وکړه چې دلته طالبان اوسېږي، دفتر یې لري او دغه طالبان د سرکاري ادارو په لاندې اوسېږي، یعنې هغو لاندې کار کوي او هغه دلته مختلف غلط کارونه کوي. د دغې هم یو پریشر جوړ کو او دا چې کوم یعنې اعمال وو د دغې هغه خلک چې ریاستي ادارو ځان سره اوسول او غلط کارونه یې کول، په دې کې دننه یو پریشر جوړ شو. بیا په دې نه پس څه وخت پس لږ دا خبرې شروع شولې، ځای پر ځای ځینې خلکو کولې چې د بنو په کیمپ کې د دغه چې کوم دلته طالبانو دلته چې کوم د ادارو والا دي د دغو میټینګونه شوي دي او د دوی فیصله دا شوې ده چې دلته چې کوم د جاني خیل پرلط منتظمین و یا دلته د ډومیل چې کوم جرګه والا دغه منتظمین دي یا د پی ټي ایم بنو چې کوم ملګري دي چې دې ته نقصان ورسوي. د دغې څو ورځې وتلې وې چې بیا دلته چې کوم ملګري وي دې ته اخطارونه میلاوېدل او بیا پر 2 ورځې اول کوم چې په ډومیل کې د سابقه ناظم د فدا محمد چې دا د جرګې منتظمین شو، نجیب و سفیان و، دوی ته باقاعده د وزیر داخله لخوا چې کوم لیټر کیږي د پولیس په ترو باندې چې تاسو ته خطرې دي. دا یو ماحول جوړ کړی دی. په دې کې دا کار څوک کوي، پر شاید څوک دي دا معلوم دي. دا خبره اوس ایکسپوز دي. اوس دلته په دې خبره باندې د بدامنۍ چې څوک کومه فارموله راوړي هغه به ایکسپوز کیږي او دا ولسونه اوس ویښ دي. یو شی هم د دغې نه پټول آسان نه دي. یو شی هم د دوی نه پټول څه مشکل کار نه دی. اوس هر شی ایکسپوز شوي دي. په دې کې چې کوم خلکو میټینګونه کړي دي یا کوم خبره شوي دي د هر شی ایکسپوز شوي دي او مونږ دغه پیغام جاری کوو چې که دلته چاته هم یا د درنې منتظمین ته یا د جرګې منتظمین ته یا پی ټي ایم بنو ملګرو ته معمولی هم څه نقصان پیښ شو، د دغې ذمه دار به دا خلک وي، د دغې پر شا پوره ریاست دی، دا ټول به وي او د دغې نتایج به ولس د جاني خیل پرلط نه هم په کلک صورت کې ورکوي، په دې نه هم لوی پاڅونونو په صورت کې ورکوي. پښتانه مزید په خپله خاوره باندې، نور په خپله خاوره باندې هیڅ جنگ جدل دا کیسې نه غواړي. په خپله خاوره باندې هیڅ داسې نظام چې هغه د عامو خلکو په نقصان وي نه غواړي. په خپله خاوره باندې د دغې ادارو دغه حرکتونه چې جنګجو ډلې د ځانونو سره ساتي او خلکو ته دمکې دړکې وهل، ټکول، مړول پې کوي، دا هیڅکله هم نور نه ورسره مني. او موږ هغه پښتانه چې دوی په دې جنګجو ډلو کې دي او دلته د دوی سره ناستې پاستې کوي او په دې منصوبې کې ورسره شامل دي، هغو ته هم دا پیغام ورکوو چې دوی د کام ته ورشي، د کام سره د کینی، د دغو پردیو سره، د دغو نورو سره د دلته چې کوم د خلکو د ستړیولو فیصلې لري، د دغو ملګرتیا کولو کې د دوی نه احترام ته دی، نه په هر لحاظ سره به دی دلته هېڅ عزت او احترام به یې نه وي. د عزت لار دا ده چې دلته پر امن ژوند ته ملا وتړي او سوله ییزه طریقه سره په دې خاوره ژوند وکړي او خپلو ولسونو ته دوی مخامخ کښېني چې موږ نه دا د غلطي شوي، نور مزید موږ هېڅ ونه کوو. نو دغه حرکتونه چې کوم دا اوس شروع دي د دې په حواله سره د ریاست مخنیوی وکړي د دغې شي او دغه چې کومه داسې حرکتونه دي دا حرکتونه د بند شي. د دغې کومه
چې یعنی فیصلې دوی کوي، یو شی بل شی کوي، چې کوم خبرونه زمونږ هلته یعنی څومره یا منتظمین ته میلاو دي یا زمونږ ملګرو ته چې کوم داسې خبرونه اخطارونه ګواښونه میلاو دي، په هغې په هکله باندې د دغه نتایج به د پښتون د لوی عوامي پاڅونونو په صورت کې د معمولي په بنیاد باندې هم نقصان په بنیاد باندې. او بله خبره ملګرو، د پی ټي ایم د تنظیم سازي په حواله سره کو 2018 کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو، لا تر اوسه پورې ښه په کامیابي سره مخ په وړاندې روان دی. ملګرو د تنظیم د نشتون د وجې اکثر پی ټي ایم ته ډېر مسلې مسایل پیدا شوي دي، او په دې کې دننه نور هم د انتظام د چلولو هم ډېر لوی کمی راځي. د یو بهترین تنظیم چلولو دپاره یو اصول پکار وي، د یو آیین پکار وي، یو سیټ اپ پکار وي. دا کامي کار یو تن نشي کولی، دا په تقسیم کار باندې کیږي. تقسیم کار د اصولو مطابق وي، د آیین مطابق وي. نو د هغې دپاره پی ټي ایم د ډېر وخت نه هڅې کولې ملګرو، او بیا آیین هم جوړ شو. بیا د آیین مطابق د یو تنظیم د یو سټرکچر د یو ساخت د جوړولو فیصله هم وشوله. په هغې کې دننه د یو باډي جوړه شوله چې د حاجي عبدالصمد په سربراهي کې کار کوي. حاجي عبدالصمد ډېر لویه تجربه لري، ټول عمر یې په تنظیم کې پاتې کړی دی. او په دې حواله باندې موږ عام ولس ته دا مطالبه کوو د دوی نه چې دوی په دې کې برخه واخلي. د دغې چې کوم د تحریک ساخت جوړیږي، د تحریک ساخت ضروري وي، د تحریک ساخت تقسیم کار کوي. هر سړی ته خپل کار وښایي چې ته به دا کار کوي، ته به د تحریک په دې اصولو کې په دې تنظیم کې دننه جزا او سزا وي. دا ښه کار و، دا بد کار و، داسې په دې کې دننه یعنی یو اصول وي، په دې کې دننه یعنی د یو شي د حاصلولو یو منیجمنت پروت وي. نو هغه چې څومره هم زموږ تنظیم مضبوط وي او هغې باندې څومره زبردست عمل وي، دومره بیا موږ په دې کې کامیابېږو. او هر کله د آیین جوړول، آیین هلته اپلای کېږي چې کله تنظیم موجود وي. د تنظیم نه بغیر بیا هم آیین نه هغه اپلای کول به چا باندې به اپلای کوي. نو د تنظیم د جوړولو دپاره د غړیتوب فیصله وه. دا غړیتوب په حواله سره چې کوم سیټ اپ روان دی ځای پر ځای، په دې کې د ملګري کومک وکړي د هر ضلعي چې کوم الیکشن باډیز دي د دغو سره، او دا غړیتوب په بنیاد باندې به بیا چې د غړیتوب خپل میعاد دی، خپل یې ټایم دی، هغه چې پوره شي بیا به د دغې نه یو تنظیم جوړیږي. هغه تنظیم به د آیین مطابق د هر چا جوړیږي، او بیا به د آیین مطابق هر چا ته کار سپاره شي. چې کار وسپاره شي بیا به موږ ته کار هم آسان وي، موږ به ډېر هم کولی شو. زموږ به یو نظم وي، یو ډیسپلن به وي، یو اصول به وي، یو جزا سزا د دغې هر شي د کارنولو به خپلې ادارې وي. نو د دغې لپاره ټولو ملګرو نه مطالبه ده چې دوی په دې کې کومک وکړي. هر سړی په خپل کلي کې، په خپل علاقه کې وګرځي. هر څوک چې هلته د پی ټي ایم غړیتوب کوي هغه راټول کړي، بیا د خپل ضلعي الیکشن باډي سره رابطه وکړي، هغه راوغواړي او د دوی غړیتوب وکړي. ضروري نه هغه د ویډیو ته نه کوي او دغسې دی کوي. نو په دې کې د هم ملګري کومک وکړي د دې سره. بیا ملګرو دلته موږ خبره کوو د عارف شهید د اول دین چې هغه 2 مای ته راځي، دویم د 15مې میاشتې 2م تاریخ ته. او د 15مې میاشتې 2م تاریخ په روژه وي. نو د علي وزیر بشمول د نورو ټولو ملګرو په مشوره باندې دا به د روژه چې څنګه هم ختم کیږي، په دې ورځو کې به د سردار عارف شهید د تلین په هکله باندې چې کوم تلین لمانځه شي، د دغې ورځ او ځای داسې په 15مه میاشت کې د خړکمر چې کوم شهیدان دي دغه هم تلین لمانځل کېږي. د دغې تلین د لمانځلو ځای او وخت دا به د دغې روژې په یعنې چې کله د روژه ختم کېږي د دغې په آخر کې به موږ د دغې اعلان کوو. تر هغې پورې به ملګري په دې باندې نه کوي او د تحریک چې کومې فیصلې دي هغه موږ ټولې په دې منو چې د تحریک د فیصلې نه بغیر که موږ چلېږو هغه به بد انتظامي زیاته جوړوي. او بل ملګرو نن د فقیرې پی تلین دی. فقیرې پی په دې خاوره باندې د پیرنګي خلاف چې پیرنګی دلته راغلی و، پیرنګي د د تحریک ناول هم ډېر زیات ظلم جبر په دې خاوره کړی و، د ډېرو پښتنه یې وژلي و.
او په دې خاوره باندې حتی کې د ډیورنټ کرښه هم دغې پیرنګي تېره وه او په دې نه پس هم ډېر زیات ظلمونه جبر یې کول د دې پر خلاف فقیر پیو قامي تحریک چلولی و د دغې قام د دغې وطن نه د دوی د استلو مبارزه یې کړې وه او د ده ملګرو خپل ژوندون په دې کې تېر کړی و د هغو چې کوم یعنې تلین دی په هغې باندې موږ دوی ته خراج تحسین پیش کوو. او ملګرو د افغانستان موجوده صورتحال باندې که خبره کوو نو د څو ورځې په میډیا کې انټرنیشنل میډیا کې سپیشل دغه خبرې کیږي چې دلته یو ځل بیا د امریکې د تګ نه پس خانه جنګي یو شی بل شی. اول خو موږ هیله لرو چې هیڅ خانه جنګي به نه وي، هیڅ داسې جنګ به نه وي. افغانستان ولس چې کوم دی ډېر لوی جنګ یې تېر کړ، دلته په کرښه دغه هم ولسونو ډېر لوی جنګ تېر کړ. دا جنګ کنیکټډ و او د دغې یعنې د افغانستان کې چې کله هم داسې جنګونه راغلي دي دغه هم د هغې نه ډېرې تباهۍ او بربادۍ جوړې شوي دي. اوس موږ هیله لرو چې په دې نه بس به جنګونه نه وي، د افغانستان اقتدار ته به لار د افغانستان د ولس د رایې مطابق وي. د افغانستان ولس ډېر زیاتو جنګونو وهلی دی، ډېر زیات تباه شوی دی. د دوی رایې، د دوی فکر، د دغې احترام باید ټول وکړي، هر څوک یې وکړي او د دې د رایې نه بغیر موږ یعنې هیڅوک هم هلته داسې کوشش نه وکړي چې هغه د جنګ سبب جوړ شي، هغه هلته د بدامنۍ سبب جوړ شي. امریکا روانه ده، د افغانستان حکومت هم او د خطا کې ډېرو خلکو دې خبره باندې ویلکم وکړو چې هو بالکل ټیک ده، خو د افغانان خو نه دي تللي چیرې، هغه هلته اوسېږي، د هغو ژوند دی او د هغه ته چې کوم جنګونه یعنې که جنګ کېږي دې خو هم د هغې اثرات غورځېږي. او که چیرې دلته بیا هم اول خو د خدای نه کړي چې داسې څه ماحول جوړ شي، خو که جوړېږي نو موږ به ټول پښتانه به د امن لپاره خپلې هڅې، خپل کوششونه، خپل آواز، خپل غږ پورته کوو او دلته به د امن او د دغې خاورې د ښه ژوند، د سوله ییز ژوند د دغې غږ به پورته کوو، د دغې یو ترویج به کوو، د دغې یو اشتهار به کوو چې هلته امن وي، هلته او د هغې ځای امن سره د دغې ټولې خطې امن تړلی دی، د دغې ټولې خطې سوله ییز ژوند تړلی دی. نو د دې لپاره بل په دې خطه کې چې څومره هم قوتونه دي هغو ټولو ته پکار ده چې هغه مزید دا خلک د جنګ نه ستړي دي، د جنګ نه بلکې د امن چې کوم لار ده د هغې ستاینه وکړي او د امن لار خپله کړي. افغانستان کې دننه د افغان ولس د رایې چې هغه ډېرو زیاتو جنګونه وهلی د هغې احترام وشي او د هغې په ذریعه باندې هر څوک خپله فیصله وکړي. داسې نه چې د خپلمنځي ضد او انا په بنیاد فیصلې هر څوک وکړي. که زه یې قایموم، که بل څوک رایې قایموي، هغه به د افغان ولس د رایې، د دوی د ښه ژوند او د دوی د ښه راتلونکي په بنیاد خبره کوي. د افغانستان ښه راتلونکی، د افغانستان سوله ییز ژوند د ټولې خطې بالخصوص په کرښه دغه چې څومره پښتانه آباد دي، افغانان آباد دي، د دغې په ژوند باندې به ډېر ښه اثرات غورځوي. نو د دې دپاره به زموږ د سولې کوششونه، د سولې هڅې دا به روانې وي او که چیرې داسې څه حالات خرابېږي دا به لا هم زیاتېږي او دلته به د سوله ییز ژوند دپاره ډېر په منظمه طریقه باندې یو سیټ اپ کوو. ملګرو د پی ټي ایم د قیدیانو خبره ده. پی ټي ایم څه قیدیان خو راووتل، تاسو ولیدل هر کله چې د پی ټي ایم قیدیان وي د پی ټي ایم ملګري تل د دوی دپاره منډې وهي، د دوی دپاره هڅې کوي. داسې چې کوم ملګري پاتې دي بشمول علي وزیر د ټولو دپاره به زموږ هڅې روانې وي. موږ هر کله د وکیلانو سره هم په رابطه کې وو، اکثر د وکیلانو مشوره باندې هم موږ ډېر کارونه کول او نه کول هم وکړو، ځکه چې وکیل چې کوم وي هغه د کیس لا هم د نوعیت پته وي. زموږ ملګري هم هلته شپه ورځ ورسره لګیا وي.
داسې د حنیف پښتین چې کوم کیس دا د ډېر زیات وخت نه دی، د دې لپاره به هم د تحریک هڅې روانې وي. خو بیا هم ملګرو ته دا وایم چې کله تاسو یو مضبوط تنظیم جوړولو کې زموږ کومک وکړه، بیا به چې څومره هم مسلې دي بشمول د حنیف پښتین دا به ټولې موږ په اسانه سره حل کو. او بیا به په دې خاوره موږ چې کوم حقوق غواړو په دې کې به زموږ ډېر زیات په طاقت به وي، هغې ته به منظم و، هغه به لا هم په ښه طریقه سره موږ خپله مبارزه خپل مزاحمت جاري ساتلی شو. ډېره مننه، خدای مو خوشحاله را آباد اوسئ.